انسان څوک دی؟ لیکوال سید اصغر هاشمی، لوستونکی حامد حقمل. د انسان ځواني. ځواني د انسان د هلو ځلو هغه مرحله ده چې مغز یې د کار او د بدن غړي د زحمت لپاره آماده وي. که د ځوانۍ په قدر پوه نه شو، په زړښت کې به ډیر ارمانونه وکړو. دا دوره د کار، تحصیل، خدمت او عبادت لپاره یو ښه وخت دی. سړی چې زوړ شي د نورو احتیاج شي، ډیر وخت ناروغ او د نورو د اوږو بار شي. له انسانانو سربیره حیوانات، نباتات او جمادات هم ځواني او زړښت لري. ونه چې ځوانه وي ښه سیوری کوي، شاخونه یې په خپل وخت له میوو ډک وي او ښکلا ورسره وي. همدا ونه چې زړه شي، چینجي یې وهي، ناروغه شي او بالاخره تنه یې وروسته له لرګیو یې هم ګټه نه اخیستل کیږي. د ونې د خدمت وخت هم د ځوانۍ مرحله ده. ځوان غویی ښه قلبه کوي او مځکې ښې اړوي. د دهقان د مځکې د کرلو او تخم اچولو وسیله ګرځي، خو برعکس زوړ غویی دا کار نشي کولی او قصاب یې د حلالولو لپاره اخلي. د زوړ مال غوښه خلک نه خوښوي او په مقابل کې د ځوان مال غوښه په لوړه بیه اخلي. باز په ځوانۍ کې خپل مالک ته ښه ښکار کوي، چې زوړ شي له کاره ولویږي. په جماداتو کې ځوان غر ښکلی وي او له تیږو یې ګټه اخیستل کېدای شي، او د زوړ غره تیږې پیکه او خوړل شوي وي او د ګټې اخیستنې نه وي. په هرې ټولنې کې د پرمختګ لاملان ځوانان دي. له دوی سره باید نوي او ځوان فکرونه وي. اصلي او حقیقي ځوان هماغه دی چې د ځوانۍ په مفهوم پوه وي. که دی ځوان او کارونه د زړو کوي، دې ته د ځوان په قواره او جزامت زوړ ویلی شو. ځواني د مټو د غټېدلو په معنا نه ده، نه د قد لوړوالي ته ویل کېږي او نه د عمر تېرېدل دي، بلکې ځواني د پوهې او فکر ده چې د ځوان او زوړ توپیر په همدې فکر کېږي. د عمر په لحاظ ډیر ځوانان د هغو شنډو ونو په شان دي چې میوې نه لري. په مقابل کې ځینې فکرمند ځوانان هغه مثمرې ونې دي چې د خپل فکر محصول د ونو خوږو میوو په شان ورکوي. ځواني د قد لوړوالی هم نه دی، ځکه چې د ونو قد هم ورځ تر بلې لوړیږي. ځواني د ښکلا په معنا هم نه ده، ځکه چې ډیر ښکلي شیان د هر چا په معیار پوره نه وي او هر ښکلی شی د هر چا په ذوق برابر نه وي. نو بیا هم وایم چې ځواني د فکر او پوهې په کار ده، نه د بدن د نورو غړو. د وخت په تیریدلو د انسان په دوه ګونو رغښتونو، فزیکي او معنوي کې تغیرات منځته راځي. د جسمي کارونو لپاره ځواني خورا ښه وخت دی او د فکري او علمي لاسته راوړنو لپاره هم د ځوانۍ پیر مهم دی. نو ځکه ټول انسانان باید د ځوانۍ په قدر پوه او له وخته سمه ګټه واخلي. په ځوانۍ کې د انسان بهرنی جوړښت جسمي کارونو ته جوړ وي، خو جسمي کارونو ته ټوله لارښوونه د انسان له ننني جوړښته کیږي. نو د ظاهري ځوانۍ سره باطني ځواک هم اړین دی.